ایسته کړلې طالب یې راوسته. صحیح ده؟ دا تا په نظر ته اوس څه فکر کوې چې امریکان به اوس طالب لرې کوي تا به راولي او دلته به بیا موږ بنګړي اچولي وي د امریکا هرې پرېکړې ته به لبیک وایو؟ جګړه دې ولې پرېښودله؟ تیل دې درلوده، زرې موټر دې درلوده، ټانګونه دې درلوده، اسلحې دې درلودې، فوز او اردو امکانات و وسایل دې درلوده. تا ته معلوم ده، ما ته معلوم ده، ټولو دنیا ما ته نه ده معلوم. ته راته ووایه، ته راته ووایه. تا څنګه درته نه ده معلومه؟ جنرال صاحب چې ټوله شپه او ټوله ورځ ورسره ناست په لایف کې ورسره خبرې کوي. صبر وکړه وروره، صبر وکړه. زه تا ته وایم چې د هغه د مبارزې هدف څه شی دی؟ ستې دفاع کوي، سمې سعادت پیسې نه ورکوي، نو هدف یې څه شی دی؟ مهرباني جنرال صاحب هغه باندې موږ او تاسو ټول پوهېږو. نه زه تا ته ویلی سم چې تا هدف چیرې نه هغه ته ویلی سم. ته چې دا خبره کوې چې هغه حق هغه تا سره څه ثبوت دی؟ ثبوت خو یې وړاندې کړه میډیا ته یې واچوه، دغه ټوله دنیا به یې وګوري چې سمې سعادت شی ورته وایي یا شی نه کوي. ته خو یې ټوله ورځ ورسره کښېنې جګېږي. چې حسیب سره کښېنم هغه په دې معنا نه ده چې زه د حسیب مبارزې هدف یې پوهېږم. زه ورسره دلایل وایم. زه ورته وایم حسیب ځواکه، ته چې حمزه نه پېژنې، ته چې علي نه پېژنې، ته چې عمر او عثمان نه پېژنې، نو ته څوک پېژنې؟ ته چې وایې چې ما ته خالد بن ولید مهمه نه ده، د ما په اوږو یې مه کښېنوه، نو د تا د مبارزې هدف څه شی ده؟ ته چې په افغانستان کې د اسلامي نظام په وړاندې چټیات وایې، د تا بدیل څوک ده؟ سمې سعادت ده، اشرف غني ده، کرزی ده، ډاکټر عبدالله ده، محب ده، څوک ده؟ بدیل دې څوک ده؟ که نه ته په خپله په ټیک ټاک کې تا ته خلک ولسمشر وایي، نو ته رښتیا هم ولسمشر سولې. افغانستان نه د چوشکي جنرالانو ځای ده، نه د چوشکي ولسمشرانو. په افغانستان کې به هغه څوک واکمني کوي چې د افغانانو عنعناتو ته، د افغانانو دین ته، د افغانانو کلتور او فرهنګ ته درناوی ولري. مبین صاحب زه به تا ته پوښتنه وکړم. لږ صبر وکړه. جمهوریت ولې سقوط وکړ؟ خیر د ما ته صبر وکړه، صبر وکړه. زه تا سره خبره ودرېږه، ته لږ صبر وکړه. د جنرال صاحب اداب مراعات کړه، اداب مراعات کړه. زه تا نه پوښتنه کوم چې ته په افغانستان کې جګړې طلبي کوې یا ذهنیت سازۍ دپاره کار کوې، ته وایې زه جګړه نه غواړم. ته د یو افغان ځوان ذهنیت سازي همداسې کوې چې خالد بن ولید په دومره سپکو الفاظو یادوې چې هغه سیکولر او ملحد نشي یادولی په دغه الفاظو. د اسلام له یو غازي له یو اتل نه ډارېږي چې هغه به مې مرۍ را باندې پرې کړي. سلمان رشدي دومره په سپکو باندې صحاباو ته توهین نشي کولی چې د امریکا په غیږه کې پرته ده او سیکورټي یې مړ کړی ده. یو افغان ځوان څنګه راځي یو افغان ځوان سره په بحث کې د خالد بن ولید موضوع دومره سطحي را اوچتوي؟ هغه حتی عربي نومونو ته په محمد، په حمزه، په خالد بن ولید چې څوک په زوی نوم دی په هغه باندې انتقاد کوي. ما ته وایي د عربو خبر مه کوه، زما قرآن عربي، زما پیغمبر عربي، زما د آخرت ژبه عربي، احادیث په عربي، ټول د اسلام دین چې ما ته رسولی عربو را رسولی ده. زه نن څنګه په قریشو په عربو باندې تخت و تاز وکړم، احمد شاه بابا وستایم، خالد بن ولید باندې جرح وکړم؟ ته ذهني روزنه همداسې ماته کوې. بیا راځې وایي ما له خدای نه بښنه غوښته ده، چا بل چا نه نه غواړم. ته به د قاضي په مخ کې بښنه غواړې، د ملت په مخ کې د زرګونو کسانو په وړاندې صحابه ته په سپکه کتلي دي، او بیا دومره معمولي زما بښنه غوښتې، نور د چا کار نسته. ته زما د بچي په عربي نوم باندې نیوکه کوې، ته په لایف کې دا خبره کوې چې زه مې پلار محکمې ته کش کوم چې په ما باندې حسیب نوم ولیکئ. دا یو اسلامي نوم ده، یو عربي نوم ده. زه ځواک یم،
پوه شې ما په جمهوریت کې ولیدل ما سره سوال شته مبین صاحب لږ صبر ما په جمهوریت کې ولیدل چې د اربکیانو د پولیسو ځینې قمندانان د فرعون د شداد او د نمرود په نامه باندې په ځانو باندې نومونه ایښي وو نومونه یې په ځان باندې ایښي وو دغه که فکري روزنه وي او ته وایې چې زه په افغانستان کې جګړه نه غواړم نو بالکل د دغه فکري روزنې په نتیجه کې سبا یو افغان ځوان راجګېږي جماعت هم بمباروي مدرسه هم بمباروي لکه تېرو 20 کلونو کې چې بمبار شو که چېرته ته د جګړې انګیزه لري په افغانستان کې جګړه کوې د چا په وړاندې کوې که طالب پاکستانی بولې نو تر تا غټ بې غیرته بل نسته چې پاکستانیانو ته د ټول افغانستان په 9 ورځو کې پرېښوده که طالب پنجاپی بولې د امریکا معامله یې بولې خو نو بیا امریکانو ته ایسته کړلې طالب یې راوسته صحیح ده دا تا په نظر ته اوس څه فکر کوې چې امریکان به اوس طالب لرې کوي تا به راولي او دلته به بیا موږ بنګړي اچولي وي د امریکا هرې پرېکړې ته به لبیک وایو جګړه دې ولې پرېښودله تیل دې درلوده زرې موټر دې درلوده ټانګونه دې درلوده اسلحې دې درلودې فوز او اردو امکانات او وسایل دې درلودل ولې دې جګړه پرېښودله امریکایان چې کله له افغانستان نه لاړه تا به همدقسې یوه جرګه چې د سولې په وړاندې او د اساسي قانون په جوړولو کې جرګه به دې راغوښتې وه افغانانو ته به دې ویلي وو چې ورور امریکایان لاړل طالب که اساسي قانون مني جمهوریت مني فبها و نعم رادې چې موږ سره مذاکرات کوو په حکومت کې ونډه م ورکوو که یې نه کوي زه ورسره جګړه کوم داسې جګړه به دې شروع کړې وه چې طالب دې په ټول هېواد کې ورک کړی وای ته به حاکم وې نو خو ته خو به بیا له 20 کاله جګړه کول او طالب به بیا هم نه ختمېده بیا اوس ته څنګه طالب ختموې طالب خو لار ګنیولې تر بالاحصار او تر ولایتونو د ټولو لاندې سرنګونه کړي باروتونه یې ډک کړی د چې راسې ډز در باندې وي ته مجبوره بیا نور تعمیرونه جوړ کړو یا په خیمو کې اوسېږې چې 15 طالبان ژوندي وي 15 چې 15 طالبان ژوندي وي قسم په خدای په تاسو یې د خره شو دی کې چې بیا افغانستان ته رانه شئ ځکه یو سړی چې له سره تیر وي جګړه کوي د خپل وجود په بیه باندې کوي هغه ماتېدونکې نه ده که ماتېدلی نن به غزه ماتوه نن به غزه نن به حماس ماتو ماتېدل نسته چې راشې اول خو راتللی نشي چې راځي له کومې لارې راځي چې راغلی حکومت څنګه کوي موږ ولاکه بنګړي اچولي وي قسم دې په خدای وي چې شپه در باندې ورځ کو ورځ در باندې شپه کو که په تاسو باندې مو په ورځ کې د اسمان ستوري حساب نه کړه بیا به د تاسو بچیو دا شیونه افغانستان کې نور نه چلیږي دغه مو نظام ده په نظام کې اصلاحات هم غواړو په نظام غږ هم کوو د نظام د پښو ټینګولو دپاره هر رقم قربانۍ ته افغانان تیار دي ځکه تاسو امتحان شولی تاسو کې غله مفسدین داړماران خاینان د قدرت جزیرې فرعون شداد نمرود دا خلک په تاسو کې وو دا نن خبره درته کوم زه یو ځای ته تللی وم یو چا څا ویستله ما ته وایي د جمهوریت په وخت کې دغه د څا د ویستلو یې ما نه $14,000 غوښته نن مې یو سنټ چاته نه ده ورکړی د څا اجازه یې راکړې ده بېغمه خپله څا باسم تا نه خلک 2 پوزو ته راغلي وو پنجشیره یې په خدای له تاسو نه په تنګ بس امریکایان دي B-52 ده ټرمپ راځي او بوش ځي او دومره میلیاردو ته ضرورت ده اصلحې دي فلاني ځای کې طالب ده فلاني ځای کې حمایه کیږي واده بمبار کا جماعت بمبار کا مدرسه بمبار کا روزانه مو د خلکو د جنازو ادیرو هغه تر ښارونو پورې راورسېده تاسو جګړه ونه ګټله ټرمپ چې کله راغی خپل دغه جنرال میلر ته ویلي افغانستان جګړه زه پای ته رسوم میلر ورته ویلي زه یې ګټم دومره امکاناتو ضرورت ده تاسو یاد ده چې په خبرونو کې راغله چې امریکا FBI CIA دا ټول اختیارات میلر ته ورکړه چې څه رقم جګړه ته کوي په افغانستان کې دا جګړه باید په 2 کلونو کې فیصله کونه شي میلر خپل وروستی زور ووهه
هم په پیسو هم په بمبار د بمونو مور استعمال کړله د افغانستان کلیو باندې له خاورو سره خاورې کړه ټرمپ ورته ویل جګړه نشي ګټلی به ډایرکټ مذاکراتو ته لاړه دا د امریکانو مجبوریاتو زړګو اوس قسم سعادت زما زوی هر چیرته ځي مونږ ورته وایو چې زر راځه مونږ بسترې تړلي د خانه خراب بچه زو راځه ته پوه شه حکومت دې پوه شه نشه راتللی چېرته به ځي جنرال صاحب که نه ځای معلوم نه دی جنرال صاحب خبرې خو ډېرې وکړي جنرال صاحب جواب راکړه چې د تاسو د ولسمشر د مبارزې هدف څه شی مبین درکوم ما لاندې درې پوښتنې دي همدا جواب راکړه د سوالو که هغه نه خو صحیح دی مبین صاحب هغه باندې ټول پوهېږي چې ټوله شپه سره ناست استئ اوس ماته وایي چې هغې هدف څه شی دی ټول زه درې پوښتنې کوم جنرال مبین صاحب هدف یې چې د ولایت د هغه هدف ماته ونه وایي زه بیخي پوښتنو ته ضرورت نشته زه خو دلته د سیاسي بس خپله دې تکرار که نصرت ورور خیر ده خپله دې تکرار که چې ځوانان ذهنونه دغه ته اړوي چې په افغانستان کې جګړه وکړي خو خلاص مبین صاحب زه درې پوښتنې لرم خیر ده مبین صاحب اوله پوښتنه دا ده که اسلام ته توهین کړی دی نور رورم توهین کړی دی اسلام ته پیغمبر ته هم کړی اسلام ته هم کړی قرآن ته هم کړی دی دویمه پوښتنه مې جنرال صاحب دا دی پاغه ورځ په پکتیا کې زه دا نه اورم د تا غږ ماته نه راځي غږ دې نه راځي خو به خود نه درځي نور خو دما غږ د تا دما سوال ته جواب رانه کوي تا غږ نه راځي چټي ولې د خلکو واک نیسي نور خو اسلام په قرآن ته توهین کړی غږ دې نه راځي غږ دې نه راځي ستا پوښتنه چی ده جنرال مبین صاحب زه جواب درکوم زه ته ټوله پوښتنه کې کومه زه تا نه بیخي پوښتنه نه لرم خو بس ماته جواب ده ځکه ته ما نه پوښتنه نه لرې کوم جنرال مبین صاحب بل هزار خمانه پوښتنه نه لري زه درته حسیب نه ملاتړ کوم دا شی کوم خو د حسیب د خبرو په معنا باندې سړی باید پوه شي د هغې نه بعد بر باندې فتوی ولګي چې به یو ملحد دی نو دغه په خبرو په معنا سړی ځان پوه کړي یو ملحد یو بیا عقل سړی دغه خبرو ته غوږ نیسي هوښیار سړی دغه خبرو ته غوږ نه نیسي په دې ګور هغه شپه ورځ کفر وایي ته وایه او خبرو ته غوږ ونیسه څه وایه